السلام علیکم زموږ خوږو قدرمنو ورونو مشرانو کشرانو ابراهیم خیالي د تاسو سره مخاطب دی په باریک کې د کسکر صاحب د منیر جان منیر صاحب او د منظر صاحب چې الله د دې ته هدایت وکړي چې دوامه کړه پر نسی د شاعری کې بیا د ملار نیولای وي الله د دې ته هدایت وکړي می سره په بد د نه مانی دا د مونسیت ته د ورونه غونډه وته چې ملایونه نه دا ودري الله و تخته الټا کو او ته غوښې ته اشغار ویا د دې په باریک شي نه دکړي چې نه ازداد شاعری نه دکړي چې نه ازداد شاعری د کسکر په دینه خاده شاعری نه دکړي چې نه ازداد شاعری د کسکر په دینه خاده شاعری منظر منیر اشغار نټو کې جوړه منظر منیر اشغار نټو کې جوړه کلا داسې شرمنده د شاعری شاعرانو قدر کېږي په هر ځای کې شاعرانو قدر کېږي په هر ځای کې څومره مینه دا وفا د شاعری څومره مینه دا وفا د شاعری شاعری کاڼي وشتل ټکول نه دي شاعری کاڼي دریاب ته وشتل نه دي کفیا غواړي چې پورا د شاعری کفیا غواړي چې پورا د شاعری چې خوراک می شاعری د دې زړه ویني چې خوراک می شاعری د زړه ویني ما د ځان په وینو سره د شاعری چې خوراک می شاعری د زړه ویني ما د ځان په وینو سره د شاعری ما خیالي شاعر چې قدر احترام دی ما خیالي شاعر چې قدر احترام دی دا خو خره د بلا د شاعری دا خو خره د بلا د شاعری زیزار شم کاش چې خاورې د مزار وای کسا اوس پدی پسې سکولن شغل چې بزرګ دی او دای پسې د خلک راکیږي د عالمون غریبون بداو وتا کو دای چې کومه بیا دوام ټکای چې روخوري دوامه کړه بیا د عالم نه پرېږدي زو سوي ته کسا دغه خلک دغه چې نوم غټلای د شاعری کې بیا کسا یوسو زیزار شم کاش چې خاورې د مزار وای د رحمان لیلا لیلا د شاعری لیلا نه زی زبا ګلی ورته وایم لیلا ناز زبا ګلی ورته وایم بلا ما خیلی خوګا د شاعری لیلا ناز زبا ګلی ورته وایم بلا ما خیلی خوګا د شاعری بلا ما خیلی خوګا د شاعری د دې نه مبادوي مدګری کا درور سدلش کی دا سوچ په وکه چې یاره دا خو مش صحیح بات کی په دا بات باندې دغه ملاونه دغه خانه عالمونه علما نه چې کیمه د مافي وغوړی سرټیټي مخصوص کړي لشکي سوچ وکي کپاری هم ماشاءالله شد انسانیت په طول باندې پیرادي خو نور د الله فضل وکړو چې تربيت مسرنګ شوي دی الله د رحم توکو اول ځان هم لارې تا کو او چې کله د شخوی بیا جنازه ملاکو ورته او چې کیما دوکنه په ورخ مخشر د خو چې کیما د ملاخ پیغمبر اسلام د تو وکیل وی او د تو وکالت کو چې کیما د ورته او د خاغه خلص سویداد دغه وارثون دی ګوري لشکې سوچ په شامر دی کنه چې کیما دوکنه زناور خو نه چې زناور یې دامو نصیحت داسې داو منه لکه خپل ورور ته چې سړی نصیحت کو مننه